السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول بخیر وبئ. نن درته په دې ویډیو کې یو داسې کانټینټ ښیم چې په هغې باندې په میلیون ویوز راځي په ټیک ټاک کې. که چېرې تاسو هم هغه کانټینټ باندې کار وکړئ نو تاسو خپل د ټیک ټاک اکاونټ وایرل کولی شئ. نو راځئ اول درته ریزلټ ښیم د هغه کانټینټ، بیا وګورو. نو راځم زه ټیک ټاک طرف ته او تاسو ته د هغې ریزلټ ښیم. دلته کې ملګرو زه سرچ کوم تلاوت قرآن یا قرآن تلاوت. دلته اوس دې ویډیوګانو ته راشئ. 1.6 میلیون لایک کې په دې باندې. اوس بلې ته راشئ. دغه شانتې ویډیو به موږ څنګه جوړوو؟ راځئ د ویډیو طرف ته چې داسې ویډیو به موږ څنګه جوړوو. نو د دې لپاره به اول تاسو نو داسې کار وکړئ چې یو بیکګراوند به ځان له ډاونلوډ کړئ. لکه څنګه چې دلته کې شاته بیکګراوند دی. دا بیکګراوند به تاسو کوم ځای ډاونلوډ کړئ، دا ټوله طریقه درته ښیم. دې بیکګراوند لپاره به تاسو راشئ خپل دې ایپس ته به راشئ، پینټرسټ ته. دې باندې به زه کلیک وکړم. ټول نه پس دا وګورئ زما بیکګراوند یې راغلی، دا تاسو وینئ. تاسو دلته سرچ کولی هم شئ او دلته کې هسې هم د ځان هم راځي، تاسو سرچ کولی هم شئ دلته کې. زه اوس دا ویډیو ډاونلوډ کوم، دلته به په دې دریو ټکو کلیک کړم او دلته به راشم کاپي لینک، په دې به کلیک کړم. اوس دا ویډیو به موږ کوم ځای کې ډاونلوډ کوو د هغې لپاره کوم طریقه ښیم. دلته به تاسو راشئ سنیپ ټیوب ته. سنیپ ټیوب که ستاسو سره نه وي، دا په پلی سټور کې نشته، دا به زما ټلیګرام چینل کې تاسو ته میلاویږي. نو څنګه چې ما هغه ویډیو لینک کاپي کړو، دلته کې اوس ګورئ په خپله دلته کې راخلي. لږ څه وخت ګورئ، په دې ډاونلوډ به کلیک کړم، ډاونلوډ ته به لاړ شم. دا وینئ دا زموږ هغه ویډیو وه چې ډاونلوډ کړه. اوس دلته کې به موږ دا تلاوت دا ویډیو دا لیکل دا به موږ څنګه دغه کوو. دلته به سنیپ ټیوب کې به سرچ کړئ بلیک سکرین قرآن تلاوت. دلته به د ځا سرچ کړئ. دلته کې دا ډېر شی راوغېست او زه اولنی ډاونلوډ کوم. دلته به دغه شی وکلیک کړم او دلته به ډاونلوډ باندې. اوس زما سره دواړه ډاونلوډ شو. اوس به ځو ایډیټینګ ایپس ته. زه ځم انشاټ ته. زه په خپله ایډیټینګ په انشاټ کې کوم، تاسو په هر یو کې کولی شئ. په کیپ کټ کې په هر یو کې تاسو کولی شئ. نو زه ځم انشاټ طرف ته. په انشاټ کې راوغېسته کومه چې ما د پینټرسټ ایپ نه ډاونلوډ کړې وه. تاسو دا لیدلی شئ. اوس په دلته کې څه کوو، دا ویډیو به ښه مزیداره به سکرین برابر کړئ. اوس دلته کې درته ډېره یوه اسانه طریقه ښیم چې تلاوت ویډیو بلیک سکرین ویډیو چې موږ ډاونلوډ کړو هغه موږ په دې څنګه راولو. دلته به راشئ په دې پیپ په کلیک کوئ. دلته به هغه تلاوت والا ویډیو راولئ او داسې فل سکرین به یې کړئ. فل سکرین کوئ. اوس ورته ګورئ اول به لري دا ساوند چې دا به لږ کم کوئ. دلته کې بس دلته کې موږ دا بلیک دا دغه به دې څنګه لر کوو. دلته به راشئ دې خوا په دې پیپ په کلیک کوئ او دې خوا په دې به راشئ. دلته به بلینډ به کلیک کوئ. په بلینډ چې تاسو کلیک کړو دلته به سکرین به کلیک کوئ. بلکل ستاسو سره دا لرې شو. اوس ورته ګورئ. دا ویډیو دلته کې تاسو سره دلته کې نور هم دغه کولی شئ. بس ورته ګورئ. دغه د ویډیو ته جوړولو طریقه انشاءالله د دې ویډیو کې به میلاویږي. دغه شانتې کانټینټ لپاره داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. او دا کوم انشاټ سنیپ ټیوب دا ایپس به تاسو ته زموږ په ټلیګرام چینل کې میلاو شي. هغه ځینې تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کولی شئ. زموږ د ټلیګرام چینل لیک چې زموږ یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې هم دی، هلته تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. ډېره زیاته مننه. آباد اوسئ. د الله په امان.